سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دا دروغ ښیم چې څنګه کولی شو په کیټس کوم ایرډراپ چې دی مایننګ چې دی په هغې کې څنګه کار کولی شو، په هغې کې څنګه کوینونه لاسته راوړلی شو او همدارنګه هغې ټاسکونه څنګه کمپلیټ کولی شو، یعنې ډېر کوین څنګه پکې لاسته راوړلی شو. دغه د کیټس په نامه کوم ایرډراپ چې ما تاسو سره شیر کړی او د هغې نه کوم بیټ رسمي صرافي ایکسچینج چې دی هغوی ترې ملاتړ کړه، د هغې ثبوت به هم تاسو ته وښیم. نو په دې ویډیو کې په همدې باندې خبرو وکړو څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو، زیات کوینونه پکې څنګه لاسته راوړلی شو، ټاسکونه پکې څنګه کمپلیټ کولی شو. نو تاسې را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو در سره لایک کړئ تر څو نور ملګري هم دغه ویډیو څخه برخمن شي. نو د دې لپاره به تاسې تر ټولو لومړی زه راشم تاسې ته به د دې یو ثبوت وښیم. زه راشم دغه خپل ټویټر چې کوم دی هغه ما راخلاص کړه. په ټویټر په سرچ کې زه ورته لیکم بیټ ګیټ. صحیح شو، دا بیټ ګیټ د دوی رسمي ایکسچینج کوم یو دی، یعنې بیټ ګیټ رسمي ایکسچینج دی. دا دې ته زه راځم چې کله په دې باندې ما کلیک واخیسته، ګورئ په دې کې زه لاندې راځم. صحیح ده، چې کله لاندې راغلم په دې کې دا وګورئ، دلته به تاسو ته اوس ښکاره شي. دا ګورئ دغه کیټس په نامه کوم دغه چې دی، یعنې موږ کیټس په انګلیسي کې ورته په پښتو کې موږ تاسې پیشو ورته یو. نو دا ګورئ دوی عملاً په دې باندې پوسټ کړی دی، یعنې د پوسټ یې کړی دی چې مطلب دغه ایرډراپ تاسې هیڅکله مه میس کوئ. صحیح ده، نو کوشش وکړئ په کیټس کې لازمي کار وکړئ او اکاونټ پکې جوړ کړئ. ښه راځئ د دې کې څنګه کولی شو تاسې اکاونټ جوړ کړئ، څنګه کار کولی شو. نو د دې لینک به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. صحیح، دا کومه ویډیو چې تاسې اوس مهال ګورئ دغه ویډیو به تاسو ته ښکاره کېږي. په دې ویډیو په دې ټایټل باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، د دې ویډیو په ټایټل باندې چې کله کلیک واخلئ لاندې راځي ډسکرپشن، په ډسکرپشن کې ما لیکلي د دې پروژې لینک دا. خو د هغې نه مخکې به تاسې کوم کار وکړئ، د هغې نه مخکې به تاسې یو کار دا وکړئ چې را به شئ د خپل ټلګرام یوزر نیم به تاسې کریټ کړئ. یوزر نیم جوړولو لپاره به راشئ تاسې خپل پروفایل ته را به شئ. دلته به تاسې خپل پروفایل باندې په دې ځای کې تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، په ځای کې چې کله تاسې خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ را به شئ تاسې دغه یوزر نیم ته، دا به تاسې جوړ کړئ. په دې باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسې خپل نوم ورته ولیکئ، یوزر نیم به جوړ کړئ. کله چې تاسې یوزر نیم جوړ کړئ د هغې نه بعد مار علامه باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک وکړئ ستاسې یوزر نیم به جوړ شي. چې کله یوزر نیم ستاسې جوړ شو راشئ همدې دغه پیشو د یا د کیټس کوم لینک چې دی په دې لینک باندې کلیک. ګورئ دلته ما تاسې سره په خپل ټلګرام کې هم شیر کړی. را به شئ په دې لینک باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په لینک باندې کلیک واخلئ را به شئ په سټارټ باندې به کلیک واخلئ. او که ټلګرام له لارې ورته جوین کېږئ راشئ زما ټلګرام چینل جوین کړئ. ټلګرام چینل لینک هم تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما پرېښی دی او همدارنګه د همدې کیټس یا د پیشو مایننګ کوم ایرډراپ چې دی د دې لینک هم تاسو ته په ډسکرپشن کې ما پرېښی. همغې ځای نه کلیک واخلئ او راشئ ورته. چې کله په لینک باندې کلیک واخلئ دلته په سټارټ باندې بیا تاسې کلیک واخلئ. چې کله په سټارټ باندې کلیک واخیسته نو دا به تاسو ته په دغه شکل سره خلاص شي. دلته لږ لوډینګ غواړي، د هغې لوډینګ بعد تاسو کېږي. را به شئ دلته به په واو په دې لیټس گو باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، په دې برخه باندې چې کله تاسې کلیک دلته به تاسې لږ صبر ورته کوئ، دلته وریفیکیشن ستاسې کمپلیټ کېږي. ګورئ دلته ځینې وخت کې ستاسې دغه نه کمپلیټ کېږي نو دوباره راځئ په دې باندې تاسې دغسې کلیک واخلئ. ګورئ بیا راځي فیلډ کریټ یوزر. صحیح شو، یعنې که څه مشکل دی راځئ بار بار وګورئ انشاءالله دا کېږي. صحیح ګورئ چې کله بار بار ما کلیک پرې واخیسته نو ډایرکټ زما اکاونټ څه شی شو، ډایرکټ زما اکاونټ پکې جوړ شو. صحیح ده، په دې ځای کې تاسې سره ستاسې عموما ټول کوین ښیي. صحیح ده، مطلب څومره دغه کیټس کوین چې تاسې لرئ دلته تاسې ته دا ښیي. د هغې نه بعد لاندې په دې ځای باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دا وي د شو مور ټاسک. په دې باندې کله تاسې کلیک واخیستی نو چې کله تاسې په دې باندې کلیک وکړئ تاسې سره نور ټاسکونه راځي. صحیح ده، دغه ټاسکونه به څنګه کمپلیټ کړو. ګوره یو خو دا دی چې تاسې ورته 10 نفر انوایټ کړئ تاسې ته 1000 کوینه درکوي. صحیح شو، بل 15 نفر ورته انوایټ کړئ 1500 درکوي، یو نفر ورته انوایټ کړئ 100 کوینه درکوي. دا چې کله تاسې انوایټ کړئ په اټومیټیک ډول تاسې ته درکوي. صحیح شو، بل ګوره دلته لیکلي جوین کیټس انسټاګرام، یعنې تاسې د کیټس کوم انسټاګرام چې دی هغه جوین کړئ. راځئ تاسې صرف په دې اوپن باندې کلیک ورته واخلئ. صحیح شو، په اوپن باندې چې کله تاسې کلیک وایئ بیرته دې نه شاته بیګ وکړئ. صحیح، چې کله بیګ وکړو ګورئ دغه یو ریوارډ موږ ته راکړل شو. راځئ بیرته په همدې ګوره سبسکرایب ټو دغه کوم بل ټویټر دغه چې دا تاسې چې فالو کړئ. را به شئ اوپن باندې به کلیک واخلئ، بیا به راشئ ټویټر باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله ټویټر باندې کلیک وایئ دا به فالو کوئ، فالو کړئ که نه فالو کوئ شاته بیرته بیک ترې وکړئ. چې کله شاته بیرته بیک ترې وکړئ دا به تاسې سره چې شي دا به تاسې سره دا به هم له تاسې سره جوین شي. صحیح ده، دا به په خپله باندې جوین شي. بیا د اوپن باندې کلیک تاسې سره ډایرکټ جوین کېږي. صحیح ده، نو په همدې طریقې سره دلته لیکلي ټویټر ایکس مطلب تاسې صرف کلیک پرې واخلئ. چې کله کلیک پرې واخیست بیرته په دې باندې کلیک واخلئ، دې نه بیرته راشئ شاته بیک وکړئ. صحیح شو، همدلته ټلګرام ته تاسې راشئ نو دا به هم تاسې سره شي دا به هم تاسې سره جوین شي. بل دلته یو بله مهمه خبره دا ده چې دلته ګورئ
یو چک لیکل شوی یو جوین لومړی به تاسې راځئ په جوین باندې به کلیک اخلئ چې کله په جوین باندې کلیک وکړئ دغه کیډز کمیونټي چې کومه ده دا به تاسې له ځان سره جوین کوئ چې کله هم جوین کړه بیرته به راځئ همدغه کیډز ته به راځئ چې کله کیډز ته راغلی بیا به دلته تاسې څه کوئ بیا به تاسې راځئ دلته په چک باندې به ورته کلیک اخلئ چې کله په چک باندې کلیک واخلئ تاسې سره هغه هم شی کېږي جوین کېږي لکه دا لاندې څنګه موږ تاسې سره جوین شو صحیح شو راځئ په چک باندې تاسې ورته کلیک واخلئ صحیح شو چې کله چک باندې کلیک واخیسته ګورئ هغه به موږ تاسې سره څه شي موږ تاسې سره به دا ټاسک هم کمپلیټ شي نو په دغه طریقې سره تاسې شی پکې کولی شئ په دې طریقې سره تاسې په دې کې دا ټاسکونه چې دي دا کمپلیټ کولی شئ صحیح ده نو همدا ټاسکونه دي په دې کې دا دوه ټاسکونه نه ترسره کېږي صحیح ده یو دا ټاسک دی دا نه کمپلیټ کېږي دا به همداسې پرېږدئ یو لاندې بل ټاسک دی هغه نه کمپلیټ کېږي صحیح دا دوه ټاسکونه به پرېږدئ او دلته دا بل کوم ټاسک چې دی میک ا ټون ټرانزیکشن یا تاسې به تقریبا یو څه اندازه ټون تاسې ورته لیږئ نو بیا تاسې ته دغه بل دې کې همدومره کار دی نور خاص کار نه غواړي او بل ته مطلب فرینډ ته تاسې راشئ فرینډ نه تاسې کولی شئ خپل لینک نورو ملګرو ته ولېږئ تر څو هغوی جوین شي په هغې باندې هم تاسې ته دغه کوینونه درکوي نو په همدې طریقه باندې تاسې دې کې مخې ته تللی شئ تر اوسه وایلیټ وصل کول د ویډرا دپاره کوم څه نشته که هر څه راځي انشاءالله زه به په هغې باندې تاسې ته ویډیو جوړوم نو که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه پوښتنې کولی شي کمنټ وکړي مننه